السلام علیکم ملګرو، جاوید رحمان یم. امید کوم چې ټول بخیر خوشحاله وئ. نن د پاکستان او د انډیا میچ دی، ایشیا کپ چې کوم نن دویم میچ دی، هغه د پاکستان او د انډیا دی. هغه موږ په خپل موبایل کې څنګه ګورو، مطلب دا چې کنه په بالکل په اسانه طریقه باندې، مطلب په سلو انټرنیټ باندې ستاسو سره بالکل نیټ سولي او هغه ستاسو سره ستاسو په موبایل کې چلیږي. یو اپلیکیشن راغلی ډېر ښکلی، ډېر زبردست اپلیکیشن دی د میچ کتلو لپاره. په هغې باندې تاسو لوکل میچونه هم کتلی شئ، د پاکستان د انډیا نور هم چې کوم میچونه مطلب سریلنکا بار ملکونو چې څومره هم ټیمان دي د هغو ټولو میچونه هغه تاسو په هغه اپلیکیشن کې کتلی شئ بالکل په اسانه طریقه باندې. دا ټوله طریقه ته ښیم سیم ټو سیم ټوله طریقه ته ښیم زه موبایل سکرین ته هلته کې ټوله طریقې زده کوو. که ویډیو هم خوښه شوه د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې ویډیوګانو لپاره جاوید رحمان افیشیل سره فالو کړئ او د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. راځئ دی خو زما سره په سکرین باندې ګورئ. ګوره تاسو به ټول نه مخکې خپل موبایل سکرین ته راشئ او اپلیکیشن دا زه تاسو ته ښیم. دې تاسو ته زه میچ چالو کوم، دا یو دی. دا تاسو ته داسې اوپن شي تاسو سره په خپل موبایل کې داسې په دې طریقه کې ګوره. اوس دې کې چې ډېر شی میچونه راځي، مطلب لایو چې څومره هم کرکټ چلیږي ټول دې کې راځي. دا بر شروع کې لیکل دی انډیا ویسټ پاکستان، دا چې نن به تاسو سره شو کېږي. مثال په طور دلته راشي، دا میچ په نن چلیږي ماښام. دا یوې دا یو داسې کلیک کې دا فول ایچ ډي کې تاسو ته ښیي. ها څه دی کې دغه نشته، مطلب چې لکه تاسو چې لکه دا څنګه دی څنګه د مکمل په سلو انټرنیټ باندې فول ایچ ډي میچ ګوره. ها دغه تاسو ته چلوم ګوره لږ داسې دغه کنه ګوره داسې لږ کټ کړم دي کنه ګوره. دا وګورئ دا بالکل داسې دا چلیږي دغه مطلب په غږ دغه باندې داسې دا وګورئ. دا وګوره دې کې دغه مکمل چې دی کنه هېڅ نور مشکلات پکې نشته، بالکل اسانه طریقه ده. په دغه طریقه باندې فول ایچ ډي میچ کې درته دا وګورئ. صحیح شوه. نو په دغه طریقه باندې دا دغه ځان سره د ښکلی شی چې دا میچ کتلی شئ. نور هم دې کې مطلب چې څومره میچونه دي یا مطلب ټول دی د انډیا کپ د انډیا د پاکستان نه ایشیا کپ نه نور هم میچونه چې ټول دي دا ورته زه کوم تاسو به ټول نه مخکې ورشئ خپل موبایل کې کروم ته. په کروم کې به تاسو به دې بر سرچ بار کې به تاسو ولیکئ، دې ځای کې به تاسو ولیکئ ګورئ ایچ ډي سټریم ایپس څنګه دا ما لیکلی. صحیح شوه. دلته کې به تاسو کته دا دویم نمبر براوزر ښکاري، په دې به تاسو کلیک کوئ. چې په دې تاسو کلیک کړو تاسو به دې مخ ته راوړئ. دلته کې دا بره یو لیکلی میرور 1 د میرور 2 په دې ټول نه به تاسو کلیک کړئ. تاسو 2 تاسو ته ښکاري، په دې تاسو کلیک کړو که نه نو تاسو ته به دا ډاونلوډ شي. دې ځای نه دا ما سره ډاونلوډ کړلی. صحیح شوه. تاسو به دا دا ډاونلوډ کړئ. دغه طریقه وه بالکل اسانه طریقه ده، بالکل په اسانه طریقه باندې تاسو په خپل موبایل کې دا میچونه کتلی شئ. که ویډیو هم خوښه شوي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې ویډیوګانو لپاره جاوید رحمان افیشیل سره فالو کړئ او ویډیو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. والسلام.